دا کوم عالم چې بیان کوي وایي د دمشق یو غټه مقبره ده او د هغې مقبرې نوم دی دحداح. دا وایي داسې مقبره ده چې په دې کې شهدا هم دفن دي، صالحین پکې هم دفن دي، ډېر نیکان خلک په دې مقبره کې، ډېر یو تاریخي مقبره ده وایي، ډېر ښه خلک پکې دفن دي. وایي دغې مقبره کې یو ګورکن مونږ وایو چې دا قبرونه چې کني، وایي هغې ګورکن وی چې ماله یوه زنانه راله او ما ته یې وویل چې ماله یو قبر وکنه. وی هغې له ما قبر وکنستو. لږ ساعت بعد دغه زنانه را روانه ده او یو مړی کسانو راغستی دی او لږ غونته کسان دي ورسره. مونږ جنازه وکړه. چې جنازه مو وکړه وی ما دا مړی په دې لحد کې کېښودو. دا زنانه زمونږ نه رخصت شو لاړه. خو چې ما دا مړی په دې قبر کې کېښودو په دې لحد کې نو یو ډېر عجیبه منظر مې ولیدو. وی دا قبر کولاو شو غیر چاپیره بس د جنت باغات دي، باغچې دي او د جنت چې کوم نعمتونه دي هغه ټول موجود دي. او یو دوه تنه په تیز رفتار اس باندې رالو او زمانه دا مړی اوچت کو د ځان سره یې واغست. چې د حالت ولیده بس د یو چغه وواله بېهوشي پرې راله راتاو شو. وی چې زه کسانو را بار کړم د قبر نه، کفن دفن هغې وکړو. چې کله د دفن نه فارغ شو په ما باندې اوبه مبرو چنګلې زه په اوښ کې رالم. ما ته وی چې څه چلو شو؟ ما ورته ویل چې یاره ما دا مړی په دې قبر کې کېښود، ما داسې منظر ولیدو، داسې چلو شو. هغې راته وایي چې دا ستا وهم دی، مونږ خو ګیر چاپېره ولاړو، مونږ خو هېڅ هم ونه لیدل. تا به لیدل او مونږ نه لیدل، خو دغه تنګ قبر او ته وایي چې عرض شو، مونږ خو هېڅ هم نه دي لیدلي. بهرحال زما په خبره چا یقین نه کو نو. ما وایي ټیک ده. څه موده تېره شوله، څه موده پس بیا یو زنانه راله. ما ته وایي چې ماله یو قبر وکنه. ما قبر وکنستو. بیا یو مړی کسان راغستی، لږ غونته کسان دي ورسره او دغه زنانه ده ورسره. مونږ جنازه وکړه. خو چې دا ځل دا مړی مې په قبر کې کېښود په دې لحد کې، نو بیا هغه زوړ حالت و. اکه زوړ منظر مې بیا ولید چې قبر کولاو شو، بس د جنت نعمتونه دي. خو دا ټایم دا ځل پې بېهوشي رانله، بېهوشي پې رانله. ځکه لومبي ځل باندې سړی یو شی ویني نو په یاره کې پرېوځي، خو چې دوباره یې بیا هغه یاره نه وي. دا ځل نه باندې بېهوشي رانله. ډایرکټ د قبر نه روختم. کسانو ته مې چې تاسو دا کفن دفن وکړئ، دا سړی دفن کړئ. دا زنانه روانه وه، زما په هغې پسې منډې کړې. زنانه مې ودروله. ما ورته تپوس وکړو دې زنانه نه، دا ګورکن وایي، دې زنانه نه مې تپوس وکړو چې ته څوک یې او د کوم ځای نه راغلي یې. هغې راته وایي چې ما په دې خپل غم کې پرېږدوه. ما څه کوي؟ ما پر خپل غم کې پرېږدوه. نه، ما ورته اصرار وکړو چې ما ته به خامخا ښایي چې څوک یې د کوم ځای نه راغلي او کار څه کوي او دا مړی ستاسو دا ستاسو. هغې راته وایي چې دا دفن چې دی کو که نه دا زما زوی و او د دې نه مخکې مې یو زوی مړ و تا وله قبر که نستی و. ما وایي چې ښه هغه مخکې زنانه هم ته وي، زه خو په تا پسې ګرځېدم، خله چې ومې مونتې هغه هم ته وي. وایي چې هغه هم زه وما، هغه مې هم زوی و او دا مې هم زوی دی چې مړ شو. ما ورته وایي چې ستا دا زامن چې دي دا خو لوی د کرامت کسان دي، دا خو الله ته ډېر نږدې خلک و. خو دا راته ووایي چې د دې عمل څه و. بوډۍ وی ولې خیر دی؟ ګورکن ورته واقعه ټوله بیان کړه چې هغه مخکې مې هم دفن کو، قبر کې مې داسې حالات ولیدل، دې مې دفن کو هم داسې حالات مې ولیدل. هغې بوډۍ راته ووي ای زنانه چې دا اوس چې دې دفن کو دا ترکاڼو، ده به ترکاڼي کوله. دا مې زوی و، دا مشرې زوی و. او هغه مخکې چې تا دفن کړی و هغه طالب العلم و، د علم زده کوونکی و، مدرسه کې سبق وي. خو هغه به سبق وي او ده پې خرچه کوله، ده پې سبق وي، ده مزدوري کوله او هغه په مدرسه کې سبق وي. دا دواړه زما زامن و.
او ګورکان هلته کې هغه سخسوري بیلچې په ځای ورته تاوې کړې. ښه د طالب العلم دومره لوی مقام چې په خپله هم جنت ته خو چې څوک ورسره تعاون کوي هغه دپاره هم جنت، هغه دپاره هم جنت، دومره لوی مقام. او زه دلته کې مړې ښخومه، نه نه، سیده راغې جومات ته راغې. دغه شیخ سعید برهاني د مسجد کې امام و، دلته کېناستو، د عالم وایي دا زما نیکونو کې دی، دا ګورکنو ته کېناستو، مولانا صاحب زه علم شروع کومه. هغه ورته یې 40-45 کاله داسې چل کو، ستا د علم ښه وخت دی چې بوډا شوی وای چې زه علم کوم، اوسه پورې چېرته وي. او ته ټوله واقعه بیان کړه چې ما داسې حالات ولیدل، زه اصل کې هم ګورکن. هغه ورته بس په الله توکل وکړه، شروع وکړه علم زده کو. د هغه نه دومره لوی عالم جوړ شو چې د هغه نوم په لویو شیخانو کې نن سبا یادېږي. شیخ عبدالرحمن الحفار، دا د هغې ګورکن نوم دی. شیخ عبدالرحمن الحفار لوی بزرگ تینا جوړ شو، لوی عالم تینا جوړ شو. او دا الحفار به د ځان سره لیکو، حفار په عربی کې ګورکن ته وایي، مړي ښخوونکی. او بیا د هغه په خاندان کې ډیر علما را پیدا شو، او هر عالم به د ځان سره الحفار لیکو چې ګوره موږ د ګورکن د خاندان یو. اخري عالم په هغوی کې شیخ عبدالرزاق الحفار دی، لوی عالم. واقعا ما یو دوه خبرې معلومې کړې. یو خدا چې د دې طالب علم څومره لوی مقام دی، خو دویم دا چې زمونږ په زړونو کې دا راځي چیرې زما دا بچی، زما دا ورور چې سبق وي، د ما مدرسې ته لېږلی، خو زه ورله پیسې ورکوم او دې تیارې لګي، خو د خپل آخرت سنبالي ماله سو، د خو ځانله د آخرت ګټه وکړه. نو زه خو مزدوري کوم، نو ما ته پکې څه پیدا ده؟ یاره زما دا ورور په تبلیغ کې ګرځي او چیلې لځي او سیروزې لځي او کال لځي او زه مزدوري کوم، نو ما ته څه پیدا؟ او یاره دې جهاد لځي، هلته کې مجاهدینو سره یي، په سنګر کې ناستي، او دلته زه پیسې ګټم، نو ما ته څه پیدا؟ نو ګورې تا ته یې پیدا شته دی، څومره ثواب چې هغه ته میلاویږي دومره تا ته میلاویږي. طالب علم